ښځې چې جسم پروشي به یې کوله، خپل وجود به یې خرڅولو، خلکو ته به تلله، شپې به یې ورسره کولې. یو کس ځان سره بوتلله، داسې کار یې ورسره وکړو چې یقینا ښځه هم په ژړا شوله. د شکل نه وایي چې دغه ښځه ډېره زیاته د شریف کور ښکاره کېدله، او دا سړی وایي چې زما خوا ته راغله، راته ویل چې زه تا سره تلل غواړم. هغه وایي چې ما ترې پوښتنه وکړه چې څو روپۍ به واخلې. نو دې ښځې هم ورته وویل چې ته به څومره پیسې راکړې. دا سړی وایي چې ما یې کله سترګو ته وکتل نو معلومه شو چې دا ډېره بېبسه ده او یارېدلې هم ده. وایي چې څومره کسانو به دا ځان سره بوتلي وي. نو بیا دغه ښځه چې خاموشه ولاړه وه، بیا یې وویل چې که ته ما ته تکلیف نه راکوې نو په کمو پیسو به در سره هم لاړه شم. ما ورته وخندل، ورته مې وویل چې هېڅ تکلیف به نه درکوم. بیا هغې یو اوږده ساه واخیستل او بیا یې وویل چې ما سره ظلم خو به نه کوې. ما ورته وویل چې بلکل نه. هغه وایي چې بیا یې ما ته وویل چې 500 روپۍ کمې راکړه خو ما سره ظلم ونه کړې. وایي چې هغه ډېره زیاته ښایسته وه. معصومیت د هغې د خبرو نه معلومېدو، او ما فکر کولو چې خدای زده د دې په جسم باندې، د دې په وجود باندې به څومره بدبخته خلکو خپل شهوت سوړ کړی وي. ما ترې پوښتنه وکړه روټۍ دې خوړلې؟ وویل نه. د مخامخ هوټل والا کس زه پیژندم، هغه زر تر زره روټۍ راوړله، پیک یې کړله او بیا زه په ګاډي کې کېناستم. وایي چې دا جینۍ هم را سره کېناستله. کله چې راورسېدو خپل دفتر ته، یعنې دا چې کوم ځای کې د هاسټل و هلته راورسېدم، وایي چې د شپې 11 بجې وې. خپلې کمرې ته چې راننوتم نو د هاسټل نور اخوا دېخوا کسان ټول وده وو، او وایي چې دې ښځې مسلسل زما اړخ ته کتل. وایي چې ما دغه روټۍ چې کومه مې راوړې وه دا مې په شکور کې کېښود او په پلیټ کې مې دغه نور خوراک ترکاري وغیره واچول او هغې ته مې ورکړه چې روټۍ وخوره. هغې ډېر په ویره باندې وویل چې زه نه خورم. ما ورته وویل چې واخله وخوره، او زه په بیډ باندې په یو ګوټ کې کېناستم. کله چې هغې روټۍ وخوړله نو لږه پاتې شوه. بیا یې وویل چې آیا دا زه کور ته وړلی شم؟ نو ما ورته په خندا وویل چې نه، بلکل دا ته نشي وړی. هغه غلې شوله او خپله ورقه یې لرې کړله. ما ورته وویل چې صبر وکړه، ته څه کوې؟ هغه هم حیرانه وه. هغې زما سترګو ته کتل او راته ویل چې زر زر خپل کار وکړه. ما ورته وویل چې ته صبر وکړه، زما تا سره کار دی. هغه نوره هم ویرېدله. ویل یې چې آیا ته پاګل یې؟ ما ورته وویل چې بلکل زه پاګل یم او ټول خلک ما ته پاګل وایي. هغې وویل که ته څه کول نه غواړې نو ما زر تر زره خپل ځای ته ورسوه. ما د هغې په سر باندې لاس کېښودو، 20,000 روپۍ مې ورته ورکړلې. هغه هم حیرانه وه. ویل یې چې زه پیسې نه اخلم، ته ما ته دا پیسې ولې راکوې؟ آیا ته ما خپل ځان سره دلته بندي کول غواړې؟ خو ما ورته وویل چې دا پیسې زه تا سره د امداد په طور باندې درکول غواړم. هغې خپله ستوماني محسوسه کړله، خپلې سترګې د اوښکو ډکې وې خو سترګې کنټرول کړې وې. بیا به یې همدا ویل چې ما خپل ځای ته ورسوه، او هغه ډېره زیاته یېرېدلې وه. وایي چې ما ورته یقین ورکړو چې د یرې هېڅ خبره نشته، او ته ووایه ژوند درته څومره درد درکړی دی. دا اورېدلو د هغې سترګې د اوښکو ډکې شوې لکه یو قیامت چې راښکته شوی وي. زه پوه شوم چې ډېر زیات دردونه یې لیدلي دي، او خپل رېږدېدلي اواز کې بیا وویل چې ما خپل ځای ته واپس کړه. ما ورته وویل چې ته کښېنه. ما ورته وویل چې زما نوم شهزاده فارس دی، خپل ځان محفوظ وګڼه. کله چې هغې ته یقین وشو چې د پریشانۍ والا څه خبره نشته، نو بیا یې وویل چې خاوند مې مړ دی، 2 لورګانې مې دي. سخرګنۍ د خپل کور نه وویستلم. چې کله زما مور پلار وفات شو نو ورونو مې هم را سره لاس امداد کول پرېښودل، او بیا د تره زامنو چې دی هغوی را سره ناروا کار وکړو. کله مې چې دا خبره خپل تره ته وکړه نو هغوی راته دکې راکړې، د کوره یې راوویستم. د لرو رشته دارو کې مې یو بوډا سړی و چې هغه سره زما واده وشو. دا ښځه وایي چې هغه هم زه ډېر ذلیله وساتلم، خو بیا هم هغه څه وخت مړ شو. نو همدې دپاره مې لورګانې را سره دي او در په در باندې ګرځمه. نه کور چت شته، نه روټۍ شته، او لږه تېروم. د سړک په غاړه باندې اکثر شپې کوم. کله څوک راته لږې پیسې راکړي، کله ډېرې. همدغسې دوران کې یو سړی راغلی و، 15,000 روپۍ راکړې وې او ما سره یې ناروا کار کړی و. نو د هغې نه زه عادت شوم، وایي چې هر وخت اوس د خپل جسم خرڅول کوم او په دغه باندې خپل کور ساتم، خپل بچي پې ساتم. هغې ژړل او ما د دې زمانې د ظلم او ستم ته سوچ کولو. د هغې په سر مې لاس کېښودو چې فارس ستا ورور ژوندی دی. د خپلو لورګانو ډېر زیات خیال وساته، په هغوی باندې تعلیم هم وکړه، او که ته غواړې نو دلته یې راوله. زما چې کومه NGO ده په همدې کې به هغه اوسیږي. دې ښځې یقین نه کولو، خو بیا هم ما دې ته یقین ورکړو. خو بیا دې ښځې مسلسل جړل او ما ته یې ویل چې ته یو فرشته یې. ما ورته وویل چې ته خپلې لورګانې راوله. ډېرې دعاګانې راته وکړلې. په ګاډي کې مې کېنوله، بو مې تله. د هغې تر کوره پورې لاړلو، او هغه لورګانې چې کومې دي هغه مو هم شلټر هوم ته یعنې NGO ته راوړلې، او دوی بیا په ډېر خوشحالۍ باندې زندګي تېرول شروع کړل.
قدرمنو په دې واقعه کې یو ډیر لوی سبق پروت دی. هغه ښځې چې د خاوند قدر نه کوي هر وخت خاوند ته وایي چې ستا د لاسه ما خوشحالي ونه لیدله او ستا کور کې دردونه ډیر دي، ستا په کور کې لانجې مسلې ډېرې دي او د طلاق شوقیانې دي، یعنې غواړي چې طلاق واخلي. نو په یاد وساتئ چې طلاق د مرګ نه کم نه دی. ځینې ښځې کله د خوا خسخر نه تنګي، کله په کور کې په وړه وړه خبره جنګونه، نو د طلاق اخیستل دا د مسلې حل نه دی. په کار ده چې خپل خاوند سره په خوشحالۍ باندې ژوند تیر کړی شي او خپل خاوند چې دی هغه که هر څنګه وي د هغه خیال وساتي. چې کله ښځه د خاوند خیال ساتي نو خاوند هم بیا د ښځې ډیر زیات خیال ساتي. که د ژوند ملګری هر څنګه وي خو هغه د ښځې دپاره ډال وي، ځکه چې د واده نه پس د سکرو نه هم پیسې غوښتل داسې وي لکه خیر چې ته غواړې. زما دا خبر یو هغه ښځه محسوسولی شي په چا باندې چې داسې څه تیر شوي وي. که د ژوند ملګری هر څنګه وي هغه ستاسو لباس وي. یاد ساتئ چې په زمانه کې کله چې تاسو سره رښتې نږدې وي نو دغه رښتې نور هم مضبوطېدلی شي، خو ځینې خلک رښتو سره لوبې کوي. نو د صبر او برداشت نه کار اخیستل پکار دي. معلومه نه ده چې څومره ښځې دي چې په همدې طریقې خپل کورونه برباد کړي دي. خپل خاوند نه ځینې خلک دا ګیلې کوي چې ما ته ټایم نه راکوي. بالکل دا شکوا درست ده، خو د دې څه ګارنټي ده چې د دې نه راتلونکی ستا په ژوند کې، یعنې ته د دې خاوند نه طلاق واخلې بل خاوند سره واده وکړې، هغه به د دې نه ښه وي که بد به وي. صرف یو ژوند دی په مینه محبت او سمجدارۍ سره یې تېرول پکار دي. د دې معاشرې دا بدبودار سماج چې دی، دا بدبوداره معاشره چې دا انسان په یو کې هم خوشحاله نه. دلته ځای په ځای باندې داسې خلک دي چې د خلکو عزتونو سره لوبې کوي، د خپل خواهشاتو په خاطر باندې هغوی په پیسو باندې اخلي او هر قسم بېحیایي او غلط کارونه ورسره کوي. په اخر کې به بیا دا یو خبره وکړم، که تاسو د پیسو ګټلو دپاره د خپل کور نه بهر نه ځئ، که تاسو خپل وجود خپل جسم نه خرڅوئ، که ستاسو سر نه سرتوره کیږي او که تاسو د سودا دپاره هم بهر نه ځئ، نو تاسو خوشحاله اوسئ، ځکه چې دا ستاسو د ژوند د خوشحالۍ ډېر لوی سبب دی. ځکه ځینې خلک چې د طلاق دپاره ډېر زیاتې خوشحالیږي هغوی دا سوچ نه کوي چې بیا خپل ژوند او د خپلې بچو ژوند هم بربادیږي. په دې واقعه کې خو اگر که د ښځې د طلاق څه معامله نه وه، د دې خاوند مړ شوی و، خو بیا هم زیاتې ښځې داسې دي چې هغوی طلاق ته خوشحالیږي او د خپل خاوند سره خوشحاله نه وي. خو زه ځینو سړو ته هم دا وایم چې ښځې چې دي هغه په دې معاشره کې په زنځیرونو کې کلکې تړلې قیدیانې دي. کله د پلار په پګړۍ باندې قربان، کله د خوا خسخر د لاسه تنګه، کله د خاوند په انا باندې قربان، کله د اولاد دپاره ځان خورې کړی وي. نو ښه سړی هغه دی چې د ښځې د دغه قربانو خیال وساتي او هغه دومره ټارچر نه کړي، هغه دومره په عذاب نه کړي چې د هغې د زړه نه ورته ازار وځي. او څه ښځې داسې هم وي چې هغوی ته څومره هم عزت ورکړي نو د عزت خیال دې نه ساتي. خو ځینې ښځې داسې وي چې په کار ده د هغوی ډیر زیات خیال وساتل شي. نو که ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ. په آینده کې به هم تاسو سره همدغسې ښکلې ویډیوګانې شریکوو. ډیره مننه.